زاچ تور زلف شاتکم یارا زما د هر چا مینا بما تکم یارا زما زه چې تور صادق در شاته کم یارا زما د هر چا مینا به ماته کم یارا زما بیا به تا دیوال نه شاته کم یارا زما رب کو یاد کروں ایک فریاد کروں رب کو یاد کروں ایک فریاد کروں بچھڑا یار ملا دے प्यार करने वाले कभी डरते नहीं जो डरते हुआ लपड़े दुपड़े السلام علیکم جون نیوز سره زه منجن ماما تاسو ګورئ موقعه سماچار په جاپان کې د غلو نه بجلی جوړه شو او پاکستان کې د بجلی نه غل جوړ شو وای زمازیا ځوانه ځوانې کې رانه لاړې زمازیا تا ولا بجون کې سم نو لیدلې یا زمازیا زیباګل لپاره یو شی ډالۍ دی چې ستا د دن پسې زما شوله جبې ستا د دن پسې زما شوله جبې ځکه نه خورم بسکټ او ځلوبې وایي ستا په مینه کې هوګړ زمانه جوړ شو زیباګل تا ته وایم ستا په مینه کې هوګړ زمانه جوړ شو که یقین دې په ما نه وي نو زه بې السلام علیکم وعلیکم سلام ورو رسیدي ملګری تا ته پته ده ان بیا مخکې زه ډېر غریب وم نو زه څه وکړم بیا ما واده وکړو نو بیا څه چلو شو اوس راله یو ګیلاس شربت خیراتي راکړه روغ شه مړه مې خو کاک راغلی بیخ اوزه اوزه لږه مازغه مې کار پې دی اوزه زه خیر صادق تورو غرور دی رانه غونن یار السلام علیکم لالا وعلیکم سلام منجنه بچی څنګه دی نا وخت کو یاره لالا بس نن د مزدورۍ خوندم نه و او 10 روپۍ مزدوري مې کړې اوس حیران په دې چې په دې باندې ځان ته خوراک والو که خرې ته پې والو بچیا د الله په نعمتونو کې هیڅ کمی نشته بېشکه لاړ به شي بازار ته او هندوانه به راوړي او مغز به تو خوري او پوټکی به دې خرې لا ورکړي بچي لالا دا خو ډېره زبردست خبره شوه الله پاک وکړي چې په نعمتونو کې هیڅ کمی نشته شان ہے اللہ جس اپنی شان ہے دا شعر دی نوازګو د ډالۍ و چې مې سر قلم قلم شي ښځه غواړم خو دشمن مې ټول علم شي ښځه غواړم او زندګي بغیر د ښځې نه تېرېږي خوراک زما شلغم شي ښځه غواړم د جمعې زبرګه ورځ د الله په نامه بابا له څه وکړې د جمعې زبرګه ورځ د الله په نامه د خدای مسلمانه نن د اتوار ورځ د اتوار زبرګه ورځ د الله په نامه نن د اختي ورځ ده خفه نشي یار مشره خفه نشي یار خبره وره ها دا والا دا 10 روپۍ دا دې سره پار راکړي دا مې دې دپاره درکې ته چې هر روڼ ما سره ډغر وکړي 10 روپۍ ولا ورکړو نو دی یو کار وکړه که نه مشره دا ونیسه پیکیج راڅخه ختم شوی پیکیج راته یاره که زیشانه پتا چې زما هغه 600 روپۍ دي که نه او ما لیکلی راکړې مړه در بېګم تاسو خو بل جوړ کړی دی مړه ښځه داسې کار دی 300 د ماف کړي دا 300 به کله راکړې څنګه چې دا 300 ماف کړي که نه داسې به 300 نورې ماف کړي مړه کله ان بابا دا غل مې ونیسه
تاسو د ګاډي نه پټرول وباسلو نو خان بابا 234 روپۍ لیټر دي او مردان ته چې راځي کم سے کم د 200 خو سيزي نو رالم پټرول څخه ختم شوی مې سره ګاډي کې پټرول ډیر زیات دي کنه غټ ګاډي دي پټرول دونه ګاډي پټرول سره د ایفون باندې نه غوښته پټرول له ګوتو نه بیا نو خان بابا په دې باندې څه کوم دا خو کباړیان اخلیم نو اوس سره څه کوو دا کرسي کو دراغله کنه دا په کباړي خرڅه کما مال کم دی आवाज ته راځي پته نه لګي سم مسله ده ورګه هډفون رالم ښا دا سیدی ور هډفون دا دې راځي نو ما کیک دی ما به پولیس ولا السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے سنا ہے تم اس بورڈ میں ہاں میرا بانجے ہے اس کے نین کے پیپر چل رہے تھے میں نے سوچا یار تھوڑی ہیلپ ہو جاتے آپ کو خرچہ اور سے بھی مل جائے گا یار جتنا آپ چاہتے ہو اتنا دے دوں گا رشوت کی بات کرتے ہو تم رشوت کی بات کرتے ہو رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں اب تم میرے سامنے رشوت کی بات کرو گے میں ایسے پیسے ہاتھ میں ڈالوں گا یہ جیب میں ڈالو اچھا اپنے بانجے کا نام بتاؤ جلدی سے امتیاز چلو جاؤ کم ہو جاؤ بھائی تمہیں گھر میں کتنی پاکٹ منی ملتی ہے 30,000 تک مل جاتی ہے اور بلال تمہیں 20,000 تمہیں کتنا دیتے یار ہمیں گھر چھوڑے یہ بڑی بات ہے یار آمین تمہاری بیوی کیسے مر گئی زہر کی وجہ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو اس کے گردن پر تو انگلیوں کے نشان تھے ہاں یار وہ نہیں کہہ رہی تھی زہر جی مینه والو وی قربانی چې کم دی وی هغه سنت ابراهیمی دا بالکل دا خو څنګه چې تاسو ته زمونږ ملک شاذیب صاحب وی چې وای سروي بخا اخلي نو ماشاءالله خو سروي والی او فرلین په وکړي لکه زما په شانتي نو د سروي ډیر زیات خیال ساتي ډیر قدر کوي ډیر عزت کوي او د قرباني ورځې پورې د سروي ډیر زیات د خوراک خیال ساتي د وبو خیال ساتي نو دا شان زه منجن ماما تاسو نه اخر کې یو پیره پیج عزت غواړم د سارو سره مینه ساتي محبت سره ساتي چې هر ځل سره خدا بات خوشاله او سيو جهان مننه والسلام زندہ باد عليكم يا فندم خو یو ځل د امړې سترګې راوړه مینه کې زما دغه کاته لګي جی عمل کرو سلمان مردانه ما د احساس نیوز سره تاسو روز تاسو ته مخاطب ما دی وخت موږ سره ټک ټاک سره موجود راځي د سره خبرې اترو کچھ دی بارے کې سوي د چا پوریو ټریک پکاري ما سره دي تاسو دونه پاله ورڅنګه پیدا شوي زه پای پون سلومو جوړوم زکه صحیح سیده دی بل سره خبرې کول چې دا سوي خپره جی خپره تاسو دې بارے کې سوي دوی اسان شرمولې دا جلیس کیږي ټیک شو بس کاټ غزا भाई कैसे चल रहे टांगरा चालू हुआ मर्दान का टांगर हुआ था हाँ टांगे वाला ये वाले ऊपर मामा लाऊ रहा था टांगे वाला मामा रे बिल्कुल यान देखा और हम सर नाच थे वो बच कर जब दमाया और सफर बानी जुदा से मुझे तो हमजा ने लूटा शाज़ेर में कहा दम था अहमद को मैंने दिल दिया फैजान के पास दिमाग